اکمل صاحب نظم دی د بېوفۍ اختر دومره غربت و زمونږ چې هېڅ مې نه هېرېږي چې به یوه جوړه جامې زما په غاړه وي او په جمو 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 به زما تن کې وي حتی تر دې چې زما تن کې به خیره نه شوه خو بیا به هم زما په غاړه وي ویستی مې نه شوې بله چاره مې نه وه بله ساسره مې نه وه نه مې ویستلی شوې او نه مې غورځولی شوې په دې خاطر چې کور کې بله جوړه نه وه نه مې دوستي کوی شوه نه د چا سیالي خدایه ځکه یوه جوړه جامو کې به مې ژوند کولو زما هم زړه کېدو چې نورو په شان ښه وګرځم خو زه غربت ومه ویستلی د هر چا د سیالۍ زه په دې تمه وم چې زه اختر به راشي که نه خان به زکات کې راته بیا نوې جوړه راکوي څه ناڅه داسې خوشحالي راته هغه راکوي خدایه په هر حال شکر دومره خو یو څه راکوي په دې اختر کې به بیا نوې جوړه واغوندمه له دې زړې جوړې به خلاص شم او نوې به شي برابره به سیالي زما همزولو سره اختر هم راغی خو جوړه زما بدله نه شوه اختر هم راغی خو جوړه زما بدله نه شوه خان وفات شوی و د بل چا د وس کار نه و د هر چا وس خو د خان غوندې دیندار نه و دغه اختر مې هم پیوند جامو کې تیر کړلو بس لنډه دا چې ما د غم جامو کې تیر کړلو د کلي خلک به راتلل مبارکۍ لپاره غېږ کې به یې ونیولم کلک د تسلۍ لپاره خو چې نظر به یې زما په جامو ولګېدو له ډېره درده به یې ویل جامې بدلې کړه بچیه ولې تا اختر ته جامې نه دي کړي زما به هم په مخ د اوښکو لیکه داسې لاړه لکه ژوندي انسان نڅا چې په ولاړې لاړه مبارکي څه شوله غم باندې بدله شوله مور مې کتل او دا حالات یې کړل په غم بدل خلک روان شو ما ویل کښېنئ که نه چای به وڅکو هغې ویل نه بچی نور خپل او خپلوان ګورو ستاسو په شانتې شاوخوا دا ګاونډیان ګورو خو تر کوڅې مې څارل یو بل ته یې داسې ویل دیو لا تر اوسه په پیوند جامو کې ژوند تېروي دیو سره څه دي وایه دیو به مونږ ته څه راوړي نه دیو پیسې لري او نه به څه خواږه راوړي خو تر کوڅې مې څارل یو بل ته یې داسې ویل دیو سره څه دي وایه دیو به مونږ ته څه راوړي نه دیو پیسې لري او نه به څه خواږه راوړي غلی ولاړ وم حیران مې د کور ورته کتل ما مې د مور هغه پیوند څادر ته کتل او بیا مې ښه په چغو چغو باندې وجړل مخ مې اسمان ته کړو او دا سوې ناره مې وکړه غربته څه چارې دې وکړې غربته څه چارې دې وکړې زه له دنیا د سیالۍ تا ویستلی یم زه له دنیا د سیالۍ تا ویستلی یم